بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې د کورس په ادامه نن دریم درس دی او پروګرام ته داخلیږو. د یو فایل به راخلاص کړو چې موږ ثبت کړی وي، ځکه اوس که بیا لیکنه کوو ثبتوی وخت تیریږي. دا فایل دی، فایل ته راځو. په فایل منیو کې موږ تاسې تر سیو از افرې ویلی وو. نن راځو په دې ځای کې هیسټوري لرو او هیسټوري که تاسې وګورئ غیر فعاله دی. دغه هیسټوري تر اوسه پورې مشخص ماته نه دی معلوم چې په دې کې به څه شوي، ځکه دا 2019 اخیستی، اوس یو تقریبا یو 2 هفتې مخکې راوتل دی چې ما دا د انسټال کړی دی. سره 2 هفتې نه، تقریبا یو میاشت مخکې راوتل دی. نو دغه افیس هم ما قسم آی ډي مې هم فعاله کړی خو بیا هم نه دی فعاله سوی. نو امکان لري چې په دې کې د ده تاریخچه چې موږ مخکې څه کار کړی وي کیدای سي دغه شان پراته وي، یا کیدای سي چې مخکې موږ د کومو کمانډو څخه استفاده کړې وي یا کومو فایلو څخه مو استفاده کړې هغه راته پراته وي، خو تر اوسه پورې مشخص نه دي. که چیرې بیا فعاله سو انشاءالله زه به وګورم، بیا به در سره شریکم. دوهم دلته موږ راځو پرنټ ته. پرنټ خپله چاپ کولو ته ویل کېږي، یعنی یو فایل که موږ ولرو غواړو چې هغه چاپ کو یا یې پرنټ کو، نو دلته د پرنټ څخه استفاده کو. کنټرول پی شارټکټ کې ده. پرنټ بیخي زیات مهم دی. تقریبا ډېر کسان چې اوس په دفترو کار کوي په دا پرنټ نه پوهېږي. نو په پرنټ کې دا فایل چې دی زموږ دا 19 صفحې لیکنه ده. نو اول په دې ځای کې موږ تاسې دلته چې لرو پرنټر انتخاب لرو، د پرنټر سلیکشن لرو چې په کوم پرنټر سره موږ غواړو چې دغه فایل پرنټ کو، هغه پرنټر په دې ځای کې انتخاب کو. چې دلته اوس دغه ډیفالټ پرنټر دی، دغه د مایکروسافټ پرنټ 2 PDF په نامه سره انتخاب دی، یو پرنټر به انتخاب کو. نو دوم په دې ځای کې اول دلته لیکل سوی دی پرنټ آل پیج. پرنټ آل پیج دا معنی چې دا 19 صفحې دي 19 راته چاپ کړه، یعنی دا 19 څخه نیولې بیا تر 19 پورې ټوله چاپېږي. دوم ټیک مارک چې موږ لرو په دې ځای کمانډ لرو، دلته لیکل سوی دی پرنټ سلیکشن جسټ واټ یو سلیکټډ. زما انتخاب سوی ځای کوم ځای چې ما انتخاب کړی دی د غیر فعال دی. د د فعاله کولو لپاره به موږ تاسې سلیکشن وکړو. فرض کې دا سلیکشن مو کړ دی، غواړو چې په دغه ټوله فایل کې یوازې همدغه ځای چاپ کړو. کنټرول پی شارټکټ کې ده. نو په دې ځای کې موږ تاسې دلته پرنټ سلیکشن فعاله سو. اوس کې موږ تاسې پرنټ کو، نو کومه ساحه چې موږ انتخاب کړی وی یوازې هغه 2 جملې وي، 3 جملې وي، یو پاراګراف و، هغه ځای پرنټېږي، نور موږ تاسې ته نه پرنټېږي. بل په دې ځای کې دریم کمانډ چې لرو په دې ځای کې لیکل سوی دی پرنټ کرنټ پیج جسټ دیس پیج. اوسنۍ صفحه چاپ کړئ، یعنی دا معنی چې زموږ کرسر که په هره صفحه کې ولاړ دی، فرضاً موږ کرسر درولې په دغه 2مه صفحه کې دی، کنټرول پی پریس کو. نو که موږ دلته ورته وایو چې کرنټ پیج چاپ کړه، دا معنی چې په کومه صفحه کې زما کرسر ولاړ دی په 2مه صفحه کې ولاړ دی، یوازې همدغه 2مه صفحه چاپېږي، نور صفحې بیا زموږ ته لپاره نه چاپېږي. دا ډېر مهم دی. ځینې وخت تاسې پرنټ کړئ، مثلا د مابین یو ورقه در څخه پاتې سوی نه، 6مه ورقه یا 5مه ورقه ته یې پرنټوئ، نو د سره نه فقط په هغه 5مه ورقه یا په 10مه کې درېږو پرنټوئ، هغه راته پرنټېږي، نور نه چاپېږي. بل په دې ځای کې چې موږ لرو کسټم پرنټ. کسټم پرنټ دا معنی چې که ما چیرې غوښتل چې زه په خپله خوښه پرنټ کړم، نو بیا دلته کولی سو. مثلا دلته لیکو چې 4مه صفحه کامه، 8مه صفحه کامه، مثلا فرض که 14مه صفحه منفي 19. د جې مفهوم دا دی چې دلته موږ ورته وایو چې 4مه صفحه چاپ کړه، دا کامه دا معنی چې بیا نور مه چاپوه، بیا 8مه صفحه چاپ کړه، بیا 14مه صفحه چاپ کړه. دلته دغه ماینس یا دغه منفي دا د انټروال معنا لري چې د 14 څخه تر 19 پورې ټوله چاپ کړه، یعنی 15 هم چاپ کړه، 14 هم چاپ کړه، 19 هم راته چاپ کړه. بل په دې ځای کې ډاکومنټ انفو لرو. ډاکومنټ انفو معنا د دغه فایل معلومات ورسره چاپ کړئ.
چې دغه فایل چا لیک کړی. ګوره list of properties such as a file name, author and title. دغه معلومات څخه مطلب دی چې دغه معلومات کې لیکل شوي نه چې څه کېږي، موضوع یې دا شی دی. ټاکس دا به انشاءالله بیا وروسته وایو چې لیکوال یې دغه نفر دی، په دغه اخري تغیرات چا راوستلي. اوس زه هم کله چې زه دا پرنټوم یو څوک ماته دا چا جوړ کړ نو زه ترتیب کوونکی دا شی نه لیکم، نو فقط دغه لیست پراپرټیز ورسره چاپوم. هم دغه فایل ټوله 17 صفحې چې هر څو صفحې چې دا ټوله دغه هم پرنټېږي او یوه صفحه ورسره د پراپرټیز دا چاپېږي چې په هغې کې به د دغه فایل معلومات لیکل شوي چې دا چا لیکلی دی، د چیش دپاره ورڅخه دغه د په کم نامه سره ثبت شوی دی، مثلا لیکوال یې څوک دی، په کم تاریخ لیکل شوی دی، دا موضوعات به په دې کې لیکل شوي. بل دغه تر څنګ دلته لیکل شوی دی لیست اف مارکاپ. آیا مارکاپ چاپ کوم که یا دغه مارکاپ د دې دپاره دی چې دلته کله چې یو څوک یو چا ته کمنټ ورکوي. عموما دا یو مشکل دا دی چې کله دغه استادان د محصلینو مونوګرافونه ګوري، محصلانو خوران ته یو مشکل دا جوړ کړي چې مثلا هغه یو توري ورته اصلاح کوي خو بیا هم په محصل مونوګراف چاپوي، او بیا زموږ ته د افغانستان اقتصادي حالت چې محصل 15 افغانۍ هم نه لري بیا دغه چاپوي مونوګراف. نو ښه خبره دا ده چې د استادان محترمین په دې ځای کې کمنټ ورکړي. نه مثلا دا ځای دی دی ورته وایي چې تا دا ټوټوریل استعمال کړی دی یا دلته چې پریمیر استعمال کړی دی یا مثلا تا ویډیو استعمال کړی دی، نو د ویډیو پر ځای اډیو استعمال کړی. انشاءالله بیا دلته وایو آډیو، د آډیو استعمال کړه. اوس که چیرې موږ ته سي دغه فایل پرنټو نو دغه زموږ ته دغه لیست اف مارکاپ هم چاپېږي. نو که تا ورته ویل چې یا دغه مارکاپ نه چاپو راته، بیا دا نه درته چاپېږي، دا چاپ کوم وبخښه دلته دغه مارکاپ خدای موږ ته چاپوي په دې ځای کې. ګورې اوس یې نه چاپوي، که ته غواړې چې دا چاپ کړې دی به درته چاپېږي. اوس نو په دې ځای کې که دغه تغیرات 4-5 کسانو راوستلي نه، یو یو استاد تغیر راوستلی بیا بل استاد تغیر راوستلی، نو داسې یو لیست تاسو ته جوړېږي. دی تا ته دا خبر کوي وایي دا کم تغیرات چې دغه ستا په فایل کې دغه ټرکچنجیز کې راوستل شوي دي، دلته انشاءالله دا دې وایي چې ورته راسته کمنټ د ټرکچنجیز، نو ته د هغه لیست ما ته راته چاپ کړه چې کم تغیر چا دا تغیر راوستل دي دلته کولی سي. دا به ګټه دا وي چې کله ستاسو استاد تاسو ته وایي چې معنا دا ځای چې نه دی اصلاح کړي یا دا دا رقم کړي، ستاسو سره به ثبوت چې استاد تا خپله دا د کمنټ راکړی دی، ما دا د اصلاح کړی دی. بل په دې ځای کې موږ تاسې سټایل لرو، لیست اف سټایلز یوزډ ان یور ډاکومنټس. دا معنا که موږ چیرې دلته راولاړ سو په دې ځای کې موږ تاسې د خط مختلف سټایلونه لرو، مثلا دا هیډینګونه دا سټایلونه دي، یا موږ تاسې ډیزاین ته راسو، دا ټول زموږ تاسې دپاره د فونټ مختلف سټایلونه دي چې موږ تاسې استفاده ځنې کوو. که چیرې موږ په خپل فایل کې د دغه سټایلو څخه استفاده کړې وه نه، مثلا فرض کړئ عنوان ته راغلي دا سټایل څه مو کړی و دا سټایل څه مو کړی و، نو کله چې موږ دغه فایل پرنټوو که چیرې موږ تاسې دغه ټک مارک ورکړی و، د دې معنا دا ده که ما سټایلونه استعمال کړي د هغو سټایلو لیست چاپ کړه چې مثلا پلانکی سټایل استعمال کړی دی او پلانکی سټایل استعمال کړی دی، دلته هغه سټایلو لیست هم چاپېږي. د هغه رقم بل چې موږ تاسې پس لرو آټو ټیکسټ انټري لیست اف آیټمز یوزډ ان آټو ټیکسټ ګیلري. که چیرې موږ تاسې په آټو ټیکسټ ګیلري کې ځینې شیان استعمال کړي، آټو ټیکسټ ګیلري موږ تاسې په دې ځای کې لرو. کویک پارټس او دا هم آټو ټیکسټ ګیلري ده چې په دې ځای کې ګوره دغه RMN دی یعنې روزي نیکمل، او په دې ځای کې مکمل نوم راغلی دی. دغه ګیلري ده که موږ د دغه ګیلري څخه دلته په خپل فایل کې مثلا چې کلیک پر وکړو هغه نوم دلته راته راځي، دا وروسته به انشاءالله راځي مخته په درسو کې. اوس دا د دې څخه استفاده دا ده وکړه، دلته مطلب دا شی دی وایي کله چې زه دغه فایل پرنټوم ته دغه لیست ورسره چاپ کړه چې مثلا په دغه لیست کې مثلا د دغه لیکنې څخه استفاده شوې ده، د دغه لیوه څخه استفاده شوې ده، دغه لیست څخه استفاده شوې ده، پکښې کې هغه تاسو ته چې کېږي درته چاپېږي. بله مهمه خبره همیشه موږ د پرنټ آل څخه استفاده کوو. بل په دې ځای کې دغه مارکاپ چاپ کوم که یا مارکاپ ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې مال که چیرې دغه زموږ فایل ته کمنټونه ورکول شوي دی وایي دغه کمنټ چاپ کوم که نه کوم چاپ که دا ټک مارک ځنیسته کړو کمنټ نه چاپېږي، او که دا ټک مارک ورکړو زموږ کمنټ زموږ دپاره
چاپېږي دغه کمنټ دغه سور نښان چې پرې ګرځېدلی دی. بل په دې ځای کې موږ لرو اونلی پرنټ اورید پیج، یوازې تا کیسه پرنټ کړه. تا کو سپوز څخه مطلب دا دی چې اوله صفحه راته پرنټ کړه، درېیمه صفحه پرنټ کړه، پنځمه پرنټ کړه، اوومه پرنټ کړه، نهمه پرنټ کړه، یولسمه پرنټ کړه. داسې دا تا کیسه پرنټېږي. او همدارنګه دلته بل موږ پسې لرو چې اونلی پرنټ ایون پیج، یوازې جفت صفحې پرنټ کړه. نو دی موږ ته یوازې جفت صفحې بیا پرنټوي، بیا اوله نه پرنټوي، دومه پرنټوي، درېیمه نه پرنټوي، څلورمه چاپ کوي، پنځمه نه چاپوي، شپږمه چاپوي. دا رقم د جې ګټه دا ده چې کله تاسو وغواړئ چې دا ورکې شا او مخ چاپ کړئ. ګورئ دا ډېر مهمه خبره ده، ډېر خلکو دا نه دي سره زده. هر پرنټر شا او مخ پرنټ موږ ته نسي کولی. ځینې پرنټران سته چې شا او مخ پرنټ کولی سي. هغه چې شا او مخ پرنټ کولی سي هغه به موږ هلته ورته انتخاب کړو چې دلته مخ ته را روان دی، دا دی په دې ځای کې چې بورډ سایډ پر دواړو خواوو یې چاپ کړئ. که اوس چیرې دغه یو پرنټر دا مثلا فرض کړه 50 صفحې لیکنه ده، موږ غواړو چې چاپ کوو، زما غواړم شا مخ یې چاپ کړم. نو که ګورې یوه ګټه دا ده چې زموږ ورقې نه مصرفېږي. که موږ پر یوه خوا یوه ورقه چاپ کړو، بیا به دا یوه ورقه چپه ورته اړو، بیا یې پر دا راسته خوا چاپو، بیا به هغه ورقه ورته اړو په دا چپه خوا بیا چاپو، زموږ تاسې وخت ضایع کېږي. نو ښه خبره دا ده چې فرض کړئ دا اوله صفحې دي، تاسې ټوله راځئ ورته ووایاست چې ټوله تا کې صفحې پرنټ کړه. کله چې موږ دا تا کې ورکړو او پرنټ یې کړو، نو دی موږ ته دغه اوله صفحه پرنټوي، دغه دوهمه صفحه راته پرېږدي، بیا دی موږ ته دغه درېیمه صفحه پرنټوي، بیا دغه څلورمه پرېږدي، بیا پنځمه پرنټوي. کله چې دا پرنټ کړله دغه ټوله تا کې صفحې چپه ورته اړوو. کله چې مو چپه پر دا بل مخ واړول، نو بیا دې ځای ته راځو، دلته ورته وایو چې ایون پیج جفت صفحې پرنټ کړه. هلته خو اوس دا اولې ورقې شا ورته پرته ده، نو موږ چې ایون پیج ورکړو باره دی دوهمه ورقه پر چاپوي. نو خو درېیمه هلته پرېږدي، څلورمه چاپېږي، پنځمه پرېږدي، شپږمه چاپېږي. کله چې دا ورقې راواړو شا او مخ خپله چاپ سوي، پر اولې ورقې دوهمه راغلي، پر درېیمه څلورمه راغلي، پر پنځمې شپږمه راغلي. فقط سټپلر یې کواره کوي یو چاته چې دا ډېره اسانتیا ده زموږ لپاره. دا ډېر مهم خبره و. بل په دې ځای کې موږ تاسې دا خبر لرو چې پرنټ ون سایډ اور مینولی پرنټ اون بوث سایډ، شا او مخ یې پرنټ یې که یا یو مخ باندې. ګوره اونلی پرنټ اون ون سایډ اف د پیج، پر یوه صفحه باندې راته چاپ کړه. او موږ داسې نور پرنټران لرو چې هغه ورقې شا او مخ پرنټوي، نو بیا موږ په دې ځای کې هغه ورقې ورته انتخابو چې یا ته دا ورقې پر دوهم خوا پر شا او مخ یې راته چاپ کړه. هغه هر پرنټر نه کوي او نه دا سټینګ دا ریوه دپاره پاله کېږي. هغه ځینې پرنټران دا خاصیت لري چې موږ ته ورقه خپله شا او مخ چاپ کوي. بل په دې ځای کې کولیټډ دی یو انکولیټډ دی. ګورئ دا کولیټډ او انکولیټډ بیا ډېر مهم دی، او دا د دغه کاپیز سره کار درته کوي. دلته چې کاپیز لیکل شوی دی، که چیرې موږ دلته راسو، دلته ورته وټاکو چې د دې څخه 8 کاپیانې واخله یا 10 کاپیانې واخله، دا معنا چې دغه سوالونه 10 واره چاپ کړه. اوس کله چې زه استفاده ځینې کوم، دلته زه یو مکتوب مثلا استوم ټولو پوهنځي ته استو، نو زه داسې نه کوم چې مثلا یو پلا د اکثره پوهنځیانو کې داسې کېږي چې مثلا یو مکتوب چاپ کړي، بیا ولاړ په پرنټر باندې کاپي ځینې واخلي. ما کاپي ماشین خپل کمپیوټر ته بسته کړی دی، د پرنټ کار هم ځینې اخلم. فقط چې 12 پوهنځي ته استوم، معاونیتو ته ورسره استوم، نو فرض کړه زه دلته راسم ورته وایم چې دا 14 وارې راته چاپ کړه. دغه یو راپور دی یا دا یو مکتوب دی 14 وارې راته چاپ کړه. نو اوس په دې کې دغه ټک مارک ډېر مهم دی. نو که دلته موږ ټاکلی چې مثلا فرض کړه دا اوله صفحې دي، دلته موږ ټاکلی چې انکولیټډ یې کړه، یو کولیټډ دی یو انکولیټډ دی. کولیټډ دا معنا چې په منظم شکل یې راوباسه. دلته موږ ته انتخاب کړی دی چې 10 وارې پرنټ کړه. نو د اول څخه تر 11 پر یو وارې، بیا د اول څخه در 11، بیا د اول څخه در 11، بیا د اول څخه در 11، په دغه ترتیب سره 10 وارې چاپېږي. فقط 11 ورقې راپورته کړي، سټیپلر کې ټوله پر لمبرو باندې خپله ترتیب سوي. او که چیرې تاسې راولاړ سئ په دې ځای کې انکولیټډ انتخاب کړئ. انکولیټډ معنا غیر منظم شکل. د اولې ورقې 30 دانې چاپېږي، د دویمې 30 دانې چاپېږي، د درېیمې 30 دانې چاپېږي، د څلورمې 30 دانې چاپېږي، دغسې تر 11 پورې د هر یوې څخه 10 دانې چاپېږي. تاوان یې دا دی چې بیا به یو نفر ورته ولاړي، یوه ورقه به یږدي، بیا به پر سر یوه ورږدي، چې ډېر عمر په دا سوالو کې دا پوهنځیانو کې دا رقم کېږي چې هغوی بیا مثلا ځینې وخت داسې هم راغلي چې یوه شاګرد یو محصل د مثلا فارچه کمه سوي، ځینې داسې چې مثلا یوه ورقه یې 2 وارې سټیپلر کړي ورسره، دا یو مشکل پېښېږي. نو دا تر ټولو ښه لار ده چې دوی په کافیز کې دلته کولیټډ انتخاب کړي چې دا به ډېره اسانتیا وي.
بل په دې ځای کې موږ تاسې صفحه دغه اورینټیشن یې سره کمې پورټریټ صفحه غواړي او که لنډسکیپ یعنی عمودي صفحه غواړي که افقي صفحه غواړي. که موږ چیرې ازري جوړوو، جدولونه جوړوو، شکلونه جوړوو چې هغه زموږ څخه پراخه صفحه غواړي، عموما په دا ریسرچونه چې سوي هغوی ټول اکثره وخت د لنډسکیپ سوي ځکه ډیټا ډېرې، نو داسې صفحه لنډسکیپ ته اړو یعنی افقي ډول ته اړو. او که غواړو چې پورټریټ عمومي واړو په دې ځای کې کولی شو چې پورټریټ یې واړو. بل په دې ځای کې موږ تاسې سایز لرو، څه ډول ورقه انتخابو. هر ډول ورقه خپل ځان ته جلا سته، دلته به تاسو ورقه انتخابوئ. ټوله چې استعمالیږي A4 ورقې دي. که چیرې A4 ورقه پر مابین دوې پلې کړو یا نیمه یې کړو، دغه یوې خوا ته A5 ورقه ویل کېږي، دوې A4 ورقې ته بیا یوه A3 ورقه ویل کېږي. تاسې به خپل پرنټر ته ګورئ چې دغه داسې نه چې تاسو ورقه انتخاب کړې A5 یې اما پرنټ نه درته کوي، ځکه هغه ستا پرنټر باید A5 ورقه پرنټولی سي. یا مثلا ستا پرنټر د A4 دپاره جوړي او تا بیا مثلا ته پرنټر A5 ورکوې A3 ورکوې، بیا هم نه درته پرنټ، ځکه پرنټر ته باید وکتل سي چې پرنټر دا ورکه چاپولی سي که یا. یو بل داسې ځینې پرنټران داسې سته چې هغه غټ اوس موږ د کافي ماشین لرو، هم A3 ورکه چاپ هم A4 ورکه. دا داسې نه دي چې بس د A4 ورته کښې د A4 چاپ کړي که A3 ورته کښې د A3 چاپوي. دا په دا پرنټر کې خپله سیټینګ سته چې دا پرنټر هلته هغه ټرې هم پر A4 برابریږي، هم پر A5 برابریږي، هم پر A3 برابریږي. اپلا به ورې ټرې ورته ټاکئ، بیا به وروسته په پرنټ کې سیټینګ دلته ورته ټاکئ. که چیرې مو په ټرې کې یعنې دغه پرنټر په خوله کې سیټینګ نه یې ټاکلی، هم پرنټ نه درته کوي. نو دلته خپلې ورقې انتخابوو چې دغه انټرنیشنل A4 سایز ورقه دی، تر ډېره پورې د دغه ورقې څخه استفاده کېږي. بل په دې ځای کې موږ تاسې مارجین لرو. مارجین د صفحې 4 طرفه ټاکلو ته ویل کېږي. دغه کنجان مثلا دا کمنټ به ایسته کړو، که تاسې وګورئ دغه مارجین د میده میده خانو څخه د باندې څخه دا د صفحې مارجین دی. موږ تاسې د هر شي دپاره جلا سایز لرو چې د کتاب دپاره باید څو سایز راسي، د مجلې دپاره، د اخبار دپاره. دغه انشاءالله الرحمن په لیاوټ ټیپ کې دلته وایو د خیر سره چې دا باید څونه سایز راسي. همیشه دا چې انتخاب سوی دی یو په یو کې 4 طرفو ټاکل سوی پکښې کې کنټرول پی، نو دا به انشاءالله الرحمن هلته وایو چې راسي څونه سایز باید وټاکو. که چیرې د اوس دپاره فقط دونه وایو، که چیرې موږ ته اوس مخکې درسونه راتللی چې یا موږ ازري جوړول یا مو جدول جوړوي، دغه دپاره نار انتخاب کړئ، ځکه ډېره لیکنه تاسو ته په صفحه کې ځایږي. کیدای سي مثلا د 100 صفحو لیکنه یو 100 صفحو ته راسي. مثلا که موږ کنټرول N فریز کړو، یو نوې صفحه را خلاصه کړو، اوس ګورئ زموږ لیکنه چې ټولو صفحو ته راغله 4 صفحې دي. که چیرې مارجین نارو ته واړو نو زموږ لیکنه 3 صفحو ته راغله، هغه درېیمه صفحه کې هم یو څه ځای خالي پاته سو. نو دا هغه مهال تاسې کوئ چې مثلا یو 2 صفحه یوه صفحه کې تاسو سوالونه چاپئ، یا مثلا په یوه صفحه کې یو راپور لیکئ، هغه نه ځایږي 2مې صفحې